عمر مې په ماموریت کې تیر شو 40 کاله مې ماموریت وکړ آخر هم هیڅ بس افسوس افسوس زما په ژوند زما په زندګۍ څه خبره ده وسړیه بیخي د خپل ځان نه لیونی جوړ کړی ورته دا چای وڅښه مننه او ښځې پوښتنه مه کوه زړه مې اور واخیسته اور پوهېږې او که نه په خبره دې پوه نه شم څه خبره ده دا چای راوړه اعصاب مې ډېر خراب دي او که نه خدای ورځ ته مې کوه هېڅ ګرانې هسې ټوکې مې کولې پوه شوې ګوره ګرانې خیر دی مه خفه کېږه زما اعصاب بل ځای خراب دي که نه لاس مې په تا نه اوچته و لاس مې دې مات شي که په تا اوچت کړم ګوره ګرانې 40 کاله کېږي کاتب سرکاتب مامور سرمامور امریته پورې ونه رسم په دې 40 کالو کې مې نه خیانت وکړ نه مې رشوت واخیسته یوازې د ماموریت معاش مې اخیستی آخر هم هېڅ بس 40 کاله زحمت مې وبویو نو دې لپاره زه قهر او خیر ده وا مور جانې دې پلار باندې مې څه چل شوی دی چې دا دومره غال مغال در باندې کوي ها نه پوهېږم زوی جانه چې په پلار باندې څه چل شوي دي لاس یې اوچت کړه چې غوښته چې ما ووهي وا پلار جانه دا راته ووایه چا سره دې جنګ کړی دی چا سره مې جنګ نه دی کړی بس هسې اعصاب مې لږ خراب شوي دي نو بیا څه خبره شوې ده وا پلار جانه چې زما مور باندې لاس اوچتوي اعصاب مې دې خراب دي چې نن زموږ په اداره کې اداري اصلاحات وو اداري اصلاحات څه ده وسړیه اداري اصلاحات یعنی دغه دي چې په یوه اداره کې مامورینو ته ضرورت دی چې مامورین ونیسي مقرر یې کړي اول بس نه تر نهم بسته پورې بیا نو خلک عرضۍ ورکوي ځوانان راځي امتحان ورکوي او آمرین هم د دوی نه امتحان اخلي خو هغوی ځوانمرګ د ما نه مې امتحان واخیستو دا خو ښه کار وشو وسړی اوس معاش دې مو اوچتېږي ښه ده که نه وایم چې کله دې معاش او تنخوا دې زیات شو نو بیا به راته موټر هم واخلې له خیره معاش به هم لوړ شي او تا ته به موټر هم واخلم وایم ای پلار جانه قصه وکړه قصه دا کیسه وکړم کیسه دې ته زه اوس پوهېوه اوس ځواني مرګ نه شي ومې ویل چې اداري اصلاحات وو ازموینه یې واخیسته زه هم لاړم په ازموینه کې کېناستم کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه ټول سوالونه ډېر ساده سوالونه وو اسانه سوالونه وو چې ورته کېناستم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس ټول سوالونه مې حل کړل نام خدا ټول سوالونه دې حل کړل آفرین په تا پلار جانه که دا راته ووایي چې ستا تنخوا به څونه شي معاش خو پرېږده زویه وایم دا خپله تنخوا مې نه ده کیدای شي دا خپله تنخوا مې له لاسه ورکړه چې شی دا ته څه وایې کله چې زه مامور شوم زما تنخوا 3000 روپۍ وه او د اوس مې هم مور د دغه ده چې تنخوا به مې واخیسته 9000 روپۍ وه د اوس چې اداري اصلاحات راغلل چې یو څو روپۍ په د اداري اصلاحات کې لوړې کېږي 1000 2 3000 روپۍ نو زه یې ناکام او زما چوکي نور چاته ماموریت وظیفه مې نور بل چاته ورکوي وسړیه تاسو خو د 30 کاله 40 کاله تجربه لرئ ولې تا سره داسې وشوه او ښځه اوس تجربه هېڅ په درد نه خوري کار د کار خواندانو ته نه سپارل کېږي بس اداري اصلاحات دي رئیسان خبر شول چې معاشونه یو څه لوړېږي یعنې هغه چې 9000 دی شاید 18000 شي 14000 شي 15000 شي 7000 چې دی د هغه 14000 شي 10000 چې دی د هغه 8000 10000 شي نو بس هر څوک واسطه لري او هر څوک خپل ډله ټپله کاکا زوی ماما زوی خپل خپلوان مقرروي د کار خواندان دی اوس بېکاره ګرځي هی پلار جانه خدای دې دې خلک ته انصاف ورکړي امین امین پلار جانه ته مه خفه کېږه
زه به د کورونو خوشا کې به درته یو دوکان جوړ کړم او د ښار نه به درته سودا راوړم او ته به بېغم خپل دوکانداري کوې که څنګه دې خوښه دی والله زه آفرین دا بس دا چای دې واخله ګوره سړی دا زما زوی هم بده خبره نه ده کړې ډېر ښه خبره کړې دوکانداري ښه کار ده زه یو څو روپۍ لرم که هغه ونه شو خپل زیورات خرڅوم درته درکوم دوکانداري وکړه خبره خو په ځای ده خو زړه مې دلته درد کوي چې دلته د کار خاوندان تجربه کاره خلک بیکاره ګرځي د واسطو والا د رشوت والا چې ځانونه مقرروي هغه په چوکیو کښېني چې نه تجربه لري او نه په کار پوهېږي خیر زویه خبره د ګل خبره وکړه د دې وروسته به همدا دوکانداري کوو وکنه